یو صحابي هغه ټوله ورځ اوښ چلولې مزدوري کړې. اوس خلک مزدوري نه کوي که نه ښکته لاړ شي په غرمو باندې ریړۍ ته ولاړې. هم چې کور ته راغی کور کې څه نه و زنانه یې لاړه د بل چا کاسې راوړل. صحابي ډډه والې وه چې زنانه راله سړی اوده شوی و. نو اوس بله روژه شروع شوله په ناره یې روژه ونیوله. نو چې دا ورځ نیمې له ورله بېهوشه شو. الله تعالی حکم بدل کو چې کله ماښام وخت داخل شي نو تاسو څه کوئ بیا روژې ماتوئ او کم څیزونه چې شریعت کې تاسو ته اجازت دی هر څه کولی شئ سبا پورې. نو روژې کې ډېر حکمتونه دي. قرآن کې الله فرمایي لعلکم تتقون. روژه دې دپاره فرض ده په تا کې تقوا پیدا شي. یره تقوا دې ته وایي. حضرت عمر رضی الله عنه کې یو صحابي دی ویل تقوا څه ته وایي مسلمانۍ څه ته وایي. هغه ویل امررت فی طریق فیها الحجر والمدر. په داسې لاره باندې تللی چې غنم پکې اصغي پکې ګټې لوټې ویل او ویل څرنګه لاړې ویل حذرتو وشمرتو په یېره لاړم پینڅې مې راپورته کړلې چې جامې مې ګنده نه شي. نو هغه فرمایي هکذا تقوا.